داسې نشته په دنیا بل یاري لکه وا د محمد او د علي هغه وخت لا ډیر ماشوم شیر خداونو محمد دا ورکړه خدای پیغمبري لنبني وحي چراغ لدى اللانا جبرائيل راول نبي تا دسمانا دهرا بغار کے ناستو پیغمبر دا قصہ دا عبرت زان کا خبر په مکه کې محمد کړو اعلان چې نازل شونن په ما د خدای قرآن ابو جهل د غصې نسرنګار شونو هغه دم د محمد مرګ ته تیار شو ابو جهل وائی دا کلمن ما دا درو خبرستا کلمن ما محمد ورت ویلی مسلمان شنو دا الله خبر او من انسان شا ابو جهل ورتویل که پیغمبری کنیاز بنت پر اختیار د پاک اکبری نو داس پوگمای چی باسمان باندی زلیگی نو طولو خلقو تدلری نخکاریگی پمینز نیمه داس پوگمای کد اسمان چی جدا جدا خکارشی پا جہان پیغمبر چی مسبوک میں تا اشارہ کنو پا منزنی مشو دنیا تا اخکارکا دمکی خلق شطول ورطا حیران دیر عرب شو پا یو دم مسلمانان ابو جیل دا دیر کهرناو تردنو وائی خلقو تا چی دا خو جادوگر دے ابو جیل دا دیر کهرناو تردنو وائی خلقو تا چی دا خو جادوگر دے محمد کلو پجار دغا اعلان را گزار کلی د مکینا دا بوتان ابو جیل پا غصا کی شروان کل را غنی دا ربو مشران ورتوائی دا قریش مشرانو بیزتی کی گی زمونگا د خدایانو محمد بنوی دین باندی روان دے مخنوی کئی انشینو کاروران دے دک دک ہر نرا پاسی دو مرا ویلی زمد محمد پری قوم سر چی اکڑے زمون دن پوری خندادنو بدی پیشی چراغلی قزادا توری روست غصا کی دے روانو چاپلارا کی تریوکلو پرسان ورته وی عمر منډي وحي ولي چې خولي دي په مخ باندې راغلي نو پتا ده کې دا سوای چې ور زمنو
محمد بخامخانن قتلوما نو پتا دے کې دا سوای چې ورزما محمد بخامخانن قتلوما هغوی چې عمر مکړه شورا اول وکړه بندوبست خپل خورا چې راوړی ایمان په محمد دینو اوس په ژبه ستا د خور احد احد دی عمر ډیر شو پریشان په دې خبرنو د خور کور ته ور روان شو مخ په برا کاری دلی دروازه کې ودرېدلو خور ډیر په خوش आवाज قرآن ویلو دروازې نه چې پکور شو وردننو اسی ونکړه د هیچانا پختنا په وهلو یې شروع وکړه د خورا هم یې اوخې په وهلو کړو بې کورا خورې کړلا په سرو وینو باندې رنګ د عمر د زړه نه لاړ د کفر زنګ خورې کړلا په سرو وینو باندې رنګ کنا د عمر د زړه نه لاړ د کفر زنګ بیا عمر تا خپل خور داسې گویا شونو پسلګو سلګو کې رور ته پجړا شوا ورتوای په وهلو کمې مړه کینو دا غصه کت زما په مرګ سړکی شامل شوی زمون وینا کې اسلام دے چې په خوله د محمد د رب کلام دے مونږ دین د محمد دے قبول کړی نو کته ځان کړی په وهلو زمون ستړي مونږ راوړی محمد باندې ایمان دینو پیغمبر د خدای نبی آخر زمان دے او د کفر په جذبه راغلی ګرم شو د خور په ژړا زړه د عمر نرم خور ته وایي راته ولوله قرآن راته ښکاري زړه زما شو مسلمان خور ته وایي راته ولوله قرآن راته ښکاري زړه زما شو مسلمان خورې وکړو یو څو پاڼې تلاوت نو عمر لاړلو په لوري د حضرت خورې وکړو یو څو پاڼې تلاوت عمر لاړلو په لوري د حضرت عمر زیات چې عمر شو مسلمانانو ډیر خوشاله شو نبی آخر زمان د محمد د برکتا پاس پاسمان کې مرس پوک مې رڼا کوینا د محمد د نامي زار شما روزی محشر کی شفاعت بمکوینا د محمد د نامی زار شما روزی محشر کی شفاعت بمکوینا د مدینی خور سر زردینو
چې پاک حضرت ور باندې خي قدمنا صلی الله علیه و آله وسلم.